مامو سړي مسلمانه د مرګ په خوب دی دا کوم حالات دي که د دوکان د نه څوک ووایي یا لکه کو تا رانه ونه وه بل څوک یې رانه وایي د روجې ته وګوره د کچه خوبه دې راپاڅولو مړه ماما زه خو ډېر زیات غریب سړی یم ما یې که چېته خیرات صدقه یا چېته زکات مکات تي کړي نو ما چې ما یې راکړې بچوله پرې ډوډۍ وړم خدای به اجر درکړي انشاءالله تا زه دې سوال نه راپاڅولم نو ولې څه کې اډه مې راباندې ګډوم څه یا لکه تا زه دې سوال نه راپاڅولم د خدای مسلمانه تا د لاسه ما خوب ونه کړ کچه خوبه دې راپاڅولم کچه خوبه دې راپاڅولم یا مامو څه کې ولې ته په سترګو ړوند دي خو چهره یې له پایانه کوم که نه ماما ډېره زیاته غریبي مې ده که چېته خیرات صدقه څه دیستی که نه نو ریکه چې بچوله پرې ډوډۍ یو سمه مړه یو کس خو نه جامې م رانه وشلولې ټول بازار دنه ډک دی ماما هغوی خو ما سره شریک نه دي زه یوازې یم ما له راکه دا شلګون والا خو دوا راته کوه چې دا واده مې وشي یاره الله دې خیرات قبول که خو دا د واده دوا راباندې مه کوه ولې څه چل شوی یاره دقه شانتې یو ورځ ما بابا له یو لسګون ورکړ او ما ورته وی بابا دوا راته کوه چې دا واده مې وشي ښه نو بیا نو بس بیا زما واده وشو او اوس دا دې خیر غواړم نو داجي څه کار روژه ده زه ته کور ته لاړ شه دمه وکړه ماسته پکوړې ځان سواله بیا پې وروسته مازدیګر کې ډېر زیات غوبلي د بلا بچي والله که چاله بیا لیپټم ورکوي نو زه دمه به مو کړم به دا لږ ټماټر دي دا خرڅومه دوکان ته زه ناست یم د یو څو کانچې پیاز دي دا به م خرڅ کړم او ځکه هغه ټینډې مینډې پاتې شوې نو هغه بیا سبا خرڅې کړو زویا مونږ کوم ملک روان کړو د منډې رم سودا راوړله اوس په تاسو لږ ټک پوک وکړو یاره داجي ته په نیمه شپه راپاڅېدلي او منډۍ ته تللي زرې شوې بازار را مونږ ته څه دپاره یو مونږ به دوکان سنبالو روژې ماتې ځان سواله او ځه زه به ته بېغمه شه ښه زه بچې خیال کوه دوکان ته خیال کوه به زه لاړم ها السلام علیکم وعلیکم او حاجي صاحب په خیر وعلیکم سلام حاجي صاحب ګوره غیر بې ښه ډېره موده بعد راښکاره شوې والله بس کارونه مارونه زیات دي نو بس هغې کې لږ مصروفه یو نو بس دغې وجې نه لږ لیټ ستا تپوس هم ډېره موده پس وکړه چې بالکل کارونه دي مړي ژوند دي یو غم خو نه دی د دنیا که نه نور ته ښې خیر دی بالکل امن دی حاجي صاحب دا راته ووایه چې دا ټماټر په څو دي حاجي صاحب ټماټر خو ښه دي ارزان شوي په 100 روپۍ کیلو دي تاسو هسې یارېږئ مړ دی ټولو نن سبا او په 100 روپۍ کیلو او حاجي ګله وایي خو دې داسې یو که مونږ نه دې زړه ویسته په 100 روپۍ خو نن سبا د موږ دارو هم نه کېږي چې موږ ته کېږي خزره یو کیلو مړه په تاوانونو مسې م سر دی ځه یاره حاجي صاحب د کور سامان چې کوم دي دا تاوان نه دا مجبوري ده دا به وړې خامخا ټماټر به له داسې ټماټر درکړم چې خورې به یې ته ټوپونه به یې ګاونډیان وایي ښه تا سره پکې لږ واچو ټول شنو ته راواچوه په خپله دا واله سره واله شنه دي کې نشته ښه تا سره پکې واچو مړه داسې دي سره مې له واچول ښه او ښه مزېدار ټماټر دي ویې تله زه بس غوډې کیلو دي ځه اړوتلی مې نه کیلو دي روژه ده که نه عادت د خدای نېکبخته خو کنډه دا څه ده ولې من ګناهګاره یا خدای مې له غم مه کوه مړه ما نه هغه بله ته د چایه وړه یاره نن سبا خلکه تلې نه دي یار دا واله ها زمونږ لاس فکس وي اما لاس داسې برابري چې راته یې ویلې نه شومه 100 روپۍ شوي راځي صاحب پرېږده ځه نه خیر ده مړه مړه ځه چې ستا بچي وخوري لکه زمونږ بچي چې وخوري مړه پرېږده ولې دا خیر دی هېڅ خبره نه ده ځان لا دې خوشحاله کړه وروره ماشومان له مې سیوان اخیستې دي ته کور ته وړې نه ولې نه حاجي صاحب ولې نه ته به یې راکړې مونږ به یې نه ناړو الله ډېر خوشحاله کړه یار زه به یې یوسم ښه زما ماشومان یې چې وخوري لکه ستا هغې چې وخوري سکه ړوند دي کلمې دې رانه لاندې لاړه کړې د خدای ظالمه خفه نه شي کاکا یو 50 رانه په دې لاره کې چې ته ورک شو او ډېر زیات ضروري مې پکار دی غریب سړی یم ډېر ورپسې وګرځېدم دې ځای کې ما پیسې وشمارلې اوس غیب شو ته دلته به چېرته نه دلته خو زما یو ګنټه وشوه چې ولاړ یم دلته خو ما 50 نه رسي کړې ته خو هسې مړه په تا باندې بس روژه ختلې ده مازغرې کار نه کوي
پاسه مړه یاره کاکا داسې کار دی که نه دې ځای کې ما پیسې وشمارلې زما په دې ځای شک دی ځکه چې په دې ټوله لاره کې ما وکتلې خو ما پیدا نه کړې په دې لاره بل څوک نه دي تللي د اوړي سره غرمه د ټول خلک اوده دي نو زه به هم دلته به کتل غواړي ولې زه تا ته غل ښکارم اوتې بوتې مو وایه مړه مازغري کار نه کوي مړه پاسه نه کاکا دا ته څه اوتې بوتې وې زه په تا دعوه نه کوم او نه راته غل ښکارې خو ما یې ارام دی که نه نو بیا چې په آخرت کې شرمېږي نو د دې نه ښه ده که تا غشتي خوری کراله لرې شه مړه زه درته غل ښکارم څه غل نور تورې که سپینې ګینټه شوه چې زما په پنځوسي تا خپیښې وه ما له دې پیړو چو ته په دې روجې ماتې وړې ته دې روجې ته هم نه ګورې ارامه ولاړ ته نه پېژنې لرې مړه ارامه ولاړه نه ګوري خو بس خالي کور ته وړي دا هم نه و چې آخرت شته و که نه دا څه کوې خیر کیسریا په خیر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لکه لیونو ځان سره لګیا ګڼه ګڼې راغشتې یار دا مړه هغه منصفې نه دي ما نه پنځوسې لوېدلې او ګینټې پرې د پاسه خپېښې وه که دا به مې ما ورته ویل که دلته ما نه پنځوسې وي نشته اخره کې چې مې وکتل خپې پېښې استغفر الله استغفر الله توبه خدایه توبه دې روجې ته هم نه کتل نو که دې روجې ته یې کتل خو ما له به چټ پټ را کړو که نه په ما باندې چټي 2 ګینټې واړولې توبه خدایه توبه ده 50 روپو ته مړه ښه کو او دې روجې ته هم نه ګوري الله تعالی هر څه بخي خو پردې حق نه بخي دا خو ډېر غلط کار کړی ده دا خوار چاته پته ده کلیم بایی خو چې عمل هم پې څوک وکړي که نه ورګه مړه ما له یو څو فوټوان وکاږه راکه موبایل کې سره تصویران ډېر خو مړه روجه ده په تصویرانو څه کې یار خو زه چې ستا دومره شوق دی راکه یو څو تصویران را لوباسم مړه زما چې خوښي که نه زه هم د اختر لی پاکوم چې بیټک کې ولګوم یو څو را لوکاږه ورګه هغه ځای کې را لوکاږه ښه ها ها صحیح دی وګوره ووتل په دارې کار وکړه ښه ووتل صفا دي ټوښی دا سری وګوره یو دا دی او یو دا دی یاره دا اخرنۍ روجې خو ډېرې سختې شوې یار او کنه ګرمي شو کنه الله به څوک و یاره ګرمي پکې ډېره ده او که نه هغه نورې خو ښه وې بارانونه پکې کېدلو یخې مې ګزاره یې کوله ته اوس دوی ته وګوره ګوره زه تا ته وایم چې دوی ته دا موبایل مه پرېږده لوی ما ورته ویم مانځه له راځه او دوی په موبایلو باندې ټول ټیم ځان له ضایع کړو راځه ولیکه د جمعې زبرګه ورځ ده او د زبرګې روجې ته وګوره تاسو ته چې مو ووایي مانځه له راځئ نو تاسو څنګه نیې راغلي او دا موبایل هم څنګه راغښتلی دا سره موږ خو جمع له درتلو نو جمع خو دا نه وشوه که نه خو شابې دغه بل جومات کې په 2 بجې جمع ده پاسې پاسې زر کوې شابې ورته چونه وکړې او ځئ دغه جومات ته شابې دې موبایل خلکو د زندګۍ تباه و برباد کړي دا بیا دوی ماشومان له ورنه کې خرابوي یې د مانځه او دار څه نه ایستي د مور او پلار د خدمت نه ایستي او لکه ته څه کوې چې دلته پروت ته څنګه نه ځې هغوی خو لاړل ته څنګه نه ځې سهار نه سکول ته ځې نه جومات سبق له ځې ته خو د یو کار هم نه سهار له به څوک ښځه نه درکوي زه چا په ښځه څه کومه زه خو د خلکو لور کومه پاسه شو د بچه پده توبه خدای دغه دې زمانې اولاد شو ښه دغه دې موبایلو د لاسه یاره لاله دا قاري صاحب ډېر عجیبه عجیبه تپوسونه خلکو نه کوي ولې څه وایي وختي راته لګیا وي دا مصیبت او حادثه څه ته وایي نو تا ورته څه وایي ما ته دواړه یو ته وایي که نه نور څه ته وایي دواړه یو ته نه وایي که نه ګوره وي واده کړي ال نه وایي او ناواده کړي خبر نه دي یاره سړی وادرې څوک چې اوس دا خبرې شروع کړم نه نه که نه بچې زه دې اوس په هر څه پیومه زه اوس راته پکې ته فرق وښایه که نه فرق په دې کې څه دي ما ته څه پته ده ګوره لکه ښځه ده که نه دومره ګز ژبه چې به پورې وي دوست پلار کره لاړه په ګاډي کې او ګاډي سکیډن شو نو دې ته حادثه وایي خو اوس دا مصیبت څه ته وایي نو اوس که په هغه خطرناک اسکیډن کې ښځه بچ شوه او کور ته ژوندی سلامته راله نو دا مصیبت شو